ملګرو سلامونه مې ومنئ، زه یم ستاسو ادبي ملګری امیر سهیل. خپرونه د وزیرستان سټار په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحال به وئ. کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ داسې وخت په وخت باندې په وزیرستان کې تاسو سره یو شاعر معرفي کوو، نو نن موږ راغلي یو شمالي وزیرستان تحصیل میرلي ته، چېرته چې ښاغلی زهیر صاحب ژوند کوي. نن به د هغې ژوند په هکله هم څو خبرې اترې کوو او شعرونه به اتیا هم اورو. نو راځئ چې زهیر صاحب ته په خپل پروګرام وزیرستان سټار کې هرکلی ووایو. زهیر صاحب په ټولو ناول خو زه ستا ته په ړومبي ځل په وزیرستان سټار پاڼه کې د زړه تل نه هرکلی وایم، ستړی مه شئ، هرکله راشئ. مهرباني ډېره شکریه، تشکر. زه د امیر بھائی ډېره شکریه ادا کوم چې دوی موته دا موقع راکړه چې زه د ده په پروګرام کې څه ووایم. او زه د امیر بھائی د دې کوشش ډېره ویاړ کوم چې دوی مطلب داسې وخت په وخت داسې ورکللونه معرفي کوي د خلکو سره چې هغه او تیر هیر دي او ورک شوي دي او خلکو سره دوی معرفي کوي او دوی مخ په وړاندې دی راوړي. ډېره مهرباني. مننه زهیر صاحب. زهیر صاحب په ړومبي ځل که زموږ په وزیرستان سټار پاڼه کې خپل معرفت راسره وکړي نو ډېره به ښه وي. ډېره مهرباني. مو نوم زهیر ده او زه سخیل زهیر اکثر استعمالوم. مو یو کتاب د متم چغه چې کوم د هغه شاشوه ده چپ شوی دی او زه به طور ایس ایس په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې کار کوم. ها ماشاءالله زبردست. زهیر صاحب په شروع کې به درنه یو غزل اورم، هغې نه بعد به ترې راځو شعرونو ته. د غزل مطلب وی چې ستا د حسن پلوشې دي دومره زیاتې، ستا د حسن پلوشې دي دومره زیاتې، په حجاب کې هم ښکارېږي بې حجابه. ستا د حسن پلوشې دي دومره زیاتې، په حجاب کې هم ښکارېږي بې حجابه. دلته ران چې نشي جنګ لیونیا، دلته را چې نشي جنګ لیونیا، دلته جوړه نکې نوره خون خرابه. ډېر کورونه د میرات کل اټو پکا، ډېر کورونه د میرات کل ای ټوپکا، ډېر کورونه د آباد کل ای کتابا. یو شعر دا وی چې که خپل فرض د ادا نکړو استاذه، خپل فرض د ادا نکړو استاذه، په محشر کې به خلاص نشي له عذابه. او آخري مکتول شعر وی چې ما سخیل زغیر کرلی دی ګلونه، ما سخیل زغیر کرلی دی ګلونه، د ټوپک په زور د نه ګټم کتابه. ما سخیل زغیر کرلی دی ګلونه، د ټوپک په زور دی نه ګټم ثوابه. توجه نه مې یو جهان مننه. مننه زهیر صاحب، ډېره مننه. زهیر صاحب د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی؟ که دا راته ووایه نو ډېره به. شاعري خو ما زه چې د سکول کې وم تقریبا 7-8 کې وم، ما به دا وړه وړه شعرونه جوړول، چونکې موږ په دې قبیله کې هم داسې مدګوټ شاعران شته. د 7 نه تر اوسه پورې موږ ما دې سره تړون شته. سمه. زیات کار مې په کوم صنف باندې کړی دی؟ کوم صنف سره زیاته مینه لرئ چې تا په هغې باندې زیات کار کړی؟ تر دې دمه مې څومره غزل څومره نظمونه لیکلي؟ ما خو اکثر غزل لیکلی دی او نظم هم لیکلی دی، چونکې د چپ کتاب کې د نظم برخه هم شته. او 2007 کې زما 2009 کې زما د وصال مقام په نام هم کتاب چاپ شوی و، پاکې هم اکثر پاکې نظمونه و او په دې کې غزل هم شته او نظمونه هم شته، کتاب مو هم لیکلی دي او مطلب ډېر څیزونه مې لیکلي دي، بعض چاپ دي او بعض نه چاپ دي. او زه اوس فی الحال د توچې ادبي ټولنې سره تړل لرم. دا کوم کتاب چې تا وشلو دا په سن څومره کې چاپ شوی دی؟ 2014 کې چاپ شوی دی چې مونږ هلته کې وو. د متم چغه نامه یې ده، د متم چغه په نام دغې نه به زه یو درته څو اشعار ووایم. وی چې د متم چغه مې خورا په چم ګونډه شوله، د متم چغه مې خورا په چم ګونډه شوله، زمونږ د کلي نن یوه بله پیغله کونډه شوله. د متم چغه مې خورا په چم ګونډه شوله، زمونږ د کلي نن یوه بله پیغله کونډه شوله. دا نه په زور نه په زیاتې او نه په منډه شوله، راته ښکارېږي چې سپېره مې خپله ټنډه شوله. دا نه په زور نه په زیاتې او نه په منډه شوله، راته ښکارېږي چې سپېره مې خپله ټنډه شوله. او شعر دی چې وزیرستان او بجوړ او تش خیبر خو نه دی، وزیرستان او بجوړ او تش خیبر خو نه دی، د بدمنۍ لړۍ اوږده تر ملکنډه شوله. د متم چغه مې خورا په چم ګونډه شوله، زمونږ د کلي نن یوه بله پیغله کونډه شوله. آخري د مکتوب شعر یې ده
چې د محبت په لوړو غرونو باندې وختمه د محبت په لوړو غرونو باندې وختمه وایم سو خل زهیر چې سامو نور لنډه شولا د محبت په لوړو غرونو باندې وختمه وایم سو خل زهیر چې سامو نور لنډه شولا. زهیر صاحب چونکې داسې د موږ نشو پرېښودلی په یو غزل په یو نظم باندې نو داسې که اوږد غوندې غزل ستا وي خپل د خوښې نو هغې که راته ووایې نو ډېره بس به درته شعر وایي چې لږه پښتو او لږ ایمان پکار دی لږه پښتو او لږ ایمان پکار دی لږ مخنیوی د دې شیطان پکار دی. مطلب شعر دا لږه پښتو او لږ ایمان پکار دی لږ مخنیوی د دې شیطان پکار دی. او بیا شعر وایي چې د اصل نسل د مذهب نه بلا د اصل نسل د مذهب نه بلا وایم چې قدر د انسان پکار دی لږه پښتو او لږ ایمان پکار دی لږ مخنیوی د دې شیطان پکار دی. او شعر دی چې منم د هر چا اختصاب پکار دا منم د هر چا اختصاب پکار دا خو اختصاب اول د ځان پکار دی منم د هر چا اختصاب پکار دا منم د هر چا اختصاب پکار دا خو اختصاب اول د ځان پکار دی لږه پښتو لږ ایمان پکار دی لږ مخنیوی د دې شیطان پکار دی. او دې درد دلیو جنگ زپلیو لارا دې درد دلیو جنگ زپلیو لارا هیڅ پکار نه دی درمان پکار دی لږه پښتو لږ ایمان پکار دی لږ مخنیوی د دې شیطان پکار دی. او شعر دی چې که بدرنګ نه وه ښکلي چا پېژندل که بدرنګ نه وه ښکلي چا پېژندل سپرلي ته شکر د خزان پکار دی که بدرنګ نه وه ښکلي چا پېژندل سپرلي ته شکر د خزان پکار دی لږه پښتو او لږ ایمان پکار دی لږ مخنیوی د دې شیطان پکار دی. او لمودو پس چې سندریز شي ماحول لمودو پس چې سندریز شي ماحول چرته ټپا او یا قربان پکار دی لکه پښتو لږ ایمان پکار دی. او په دغه ځمکه ژوندون نه تېرېږي په دغه ځمکه ژوندون نه تېرېږي سفر په لاره د اسمان پکار دی لږه پښتو لږ ایمان پکار دی. او شعر دی چې په محبت کې سر بایلل پکار دی په محبت کې سر بایلل پکار دی په محبت کې لږ توان پکار دی په محبت کې سر بایلل پکار دی په محبت کې لږ توان پکار دی لږه پښتو لږ ایمان پکار دی لږ مخنیوی د دې شیطان پکار دی. بیا شعر دا د محبت چې تاج محل تحمیر کړي د محبت چې تاج محل تحمیر کړي بادشاه د وخت یو شه جهان پکار دی لږه پښتو لږ ایمان پکار دی. او وایم چې دې ګرانه ګراني کې خلکا وایم چې دې ګرانه ګراني کې خلکا د محبت قیمت ارزان پکار دی وایم چې دې ګرانه ګراني کې خلکا د محبت قیمت ارزان پکار دی لږه پښتو لږ ایمان پکار دی. او کړي چې د خاوره له بارودو پاکه کړي چې د خاوره له بارودو پاکه سفیر د مینې یو افغان پکار دی کړي چې د خاوره له بارودو پاکه سفیر د مینې یو افغان پکار دی. او شعر دا چې تا خو نه حق نشانهی دریوړو تا خو نه حق نشانهی دریوړو زما په قبر هم نشان پکار دی لږه پښتو او لږ ایمان پکار دی لږ مخنیوی د دې شیطان پکار دی. اخري د مکتوب شعر وایي چې سخل زهیره هر قتل د پښتون سخل زهیره هر قتل د پښتون په هر یو چوک کې اویزان پکار دی سخل زهیره هر قتل د پښتون په هر یو چوک کې اویزان پکار دی لږه پښتو او لږ ایمان پکار دی لږ مخنیوی د دې شیطان پکار دی. زهیر صاحب راته لګیا اوسئ که داسې څه نظم مې وي ستاسو یا غزل وي ستاسو د خوښې نه پښتون او نه خپل ځان ته ژوندون غواړم نه پښتون او نه خپل ځان ته ژوندون غواړم زه انسان یم انسان ته ژوندون غواړم ډېر ښه نه پښتون او نه خپل ځان ته ژوندون غواړم زه انسان یم انسان ته ژوندون غواړم او نیکه پوشه دې ټول راشي ما دې مړ کړي نیکه پوشه دې ټول راشي ما دې مړ کړي خو یو سوال کړم جانان ته ژوندون غواړم ډېر نه پښتون او نه خپل ځان ته ژوندون غواړم زه انسان یم انسان ته ژوندون غواړم. او زه د خان د مرګ قیل نه یم ملګرو زه د خان د مرګ قیل نه یم ملګرو زه د خان سره دهقان ته ژوندون غواړم نه پښتون او نه خپل ځان ته ژوندون غواړم زه انسان یم انسان ته ژوندون غواړم. او د فطرت د رنګینو سره آشنا یم د فطرت د رنګینو سره آشنا یم زه په غرونو کې حیوان ته ژوندون غواړم نه پښتون او نه خپل ځان ته ژوندون غواړم زه انسان یم انسان ته ژوندون غواړم.
اخري مقطع الشعر دا زه سو خیل صغیر د امن په تلاش یم زه سو خیل صغیر د امن په تلاش یم دا چې سوله کړم افغان ته ژوندون غواړم نه پښتون او نه خپل ځان ته ژوندون غواړم زه انسان یم انسان ته ژوندون غواړم. زبردست مننه. زهیر صاحب لمر هم په غرغره دی او په اخره کې به درنه یو غزل یا نظم اورم نو بیا به راځو انشاءالله پروګرام به راټولوو. چې سم لکه مجنون لیونی شوی یم سم لکه مجنون لیونی شوی یم تا پسې پارون لیونی شوی یم سم لکه مجنون لیونی شوی یم تا پسې پارون لیونی شوی یم. او شعر دا ما په لیونتوب کې پښتو پرې نه خوا ما په لیونتوب کې پښتو پرې نه خوا خلک ز پښتون لیونی شوی یم ما په لیونتوب کې پښتو پرې نه خو دا خلک ز پښتون لیونی شوی یم سم لکه مجنون لیونی شوی یم تا پسې پارون لیونی شوی یم. او چا ویل چې پرچا د مینې ګرانه ده چا ویل چې پرچا د مینې ګرانه ده دا لیکم مضمون لیونی شوی یم سم لکه مجنون لیونی شوی یم تا پسې پارون لیونی شوی یم. او ما سره د مینې د الفت پتار ما سره د مینې د الفت پتار نه کوي تاړون لیونی شوی یم سم لکه مجنون لیونی شوی یم تا پسې پارون لیونی شوی یم. عقل مې د سره پسې وواتو عقل مې د سره پسې وواتو زه هم افلاطون لیونی شوی یم سم لکه مجنون لیونی شوی یم تا پسې پارون لیونی شوی یم. ما سره د مینې د الفت پتار نه کوي تاړون لیونی شوی یم. او ما سخل صغیر ته زلوونې راوړی ما سخل صغیر ته زلوونې راوړی زړه مې د خون خون لیونی شوی یم سم لکه مجنون لیونی شوی یم تا پسې پارون لیونی شوی یم. یو دوه نه راویم چې سپی لیونی شوی دی سړی لیونی شوی دی سپی لیونی شوی دی سړی لیونی شوی دی فصل یې برباد کړلو ملخي لیونی شوی دی خپل لیونی شوی دی پردي لیونی شوی دی فصل یې برباد کړلو ملخي سپی لیونی شوی دی سړی لیونی شوی دی ولې چې سپیره سپیره تندي لیونی شوی دی ولې چې سپیره سپیره تندي لیونی شوی دی سپی لیونی شوی دی سړی لیونی شوی دی ولې چې سپیره سپیره تندي لیونی شوی دی فصل یې برباد کړلو ملخي لیونی شوی خوري به مسو خیل صغیر بیخي لیونی شوی دی سپی لیونی شوی دی سړی لیونی شوی دی ولې چې سپیره سپیره تندي لیونی شوی دی خپل لیونی شوی دی پردي لیونی شوی دی خوري به مسو خیل صغیر بیخي لیونی شوی دی. توجه نه مې یو جهان مننه. زهیر صاحب ډیره مننه ستاسو. زهیر صاحب په اخره کې که یو پیغام را سره شریک کې زموږ د کتونکو سره نو ډیره بخوي. زه به خپلو کتونکو اوریدونکو سره دا وایم چې چونکې تاسو یو ډېر ښه کار روان کړی دی او دا کار زیار چې کوم تاسو شروع کړی دی دا ډېر د ویاړ خبره ده. زه به د ټول د شمالي وزیرستان شاعرانو سره دا درخواست وکړم دا به اپیل ورته وکړم چې د تاسو سره نور داسې کسان دي چې ګرځېږي را ګرځېږي او داسې تیر هیر شاعران را پیدا کوي او خلک سره معرفي کوي چې تاسو سره مرسته وکړي تاسو سره هیلپ وکړي کوآپریشن وکړي او دا ستاسو چې کوم کار دی دا مخ په وړاندې لاړ شي او د دې معرفي کول هم خلکو د نوره دنیا سره وشي. نو زه به وایم چې څومره شاعران دي چې ستاسو سره د هغې په دې فیلډ کې مطلب کوآپریشن وکړي مطلب هغې تاسو ته خپل ټایم دیر کړي او تاسو په دې پروګرام کې راشي او تاسو پروګرام هم مخ په وړاندې لاړ شي او دی به هم د نور دنیا سره معرفي شي. ډېره مهرباني شکریه. مننه ډېره مننه. کتونکو دا زموږ سره زهیر سهیل صاحب یقین ساتم چې هغې شعر به هم خوښ شوی وي لږ شانتې کمیډي هم وکړه په د اخره کې هغې به هم خوښه شوي وي. تر بلو مرکې پورې مې په لوی الله باندې سپارم چېرته چې وي ښاد اوسئ آباد اوسئ موږ در سره په دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.